واګمارې شرم وکړه شرم واګمارې شرم وکړه شرم واګمارې شرم وکړه شرم د پولیسو ماموریت باید بند سي د پولیسو ماموریت باید بند سي صاحبه د پولیسو ماموریت زه څه وکړم صاحبه خلک مخته را روان دي دې جزا پسې واخله جزا یو کار وکړه دروازه بنده کړه صاحبه دروازه څنګه بنده کړم دا ماموریت دی او دا ډېره غټه ستونزه ده چې د ماموریت دروازه نسو بندولی نو څه وکړو صاحبه دوی خو رښتیا وایي چې ته و دې ماموریت ته راغلی یې هره ورځ نجونې تښتول کېږي ستا مطلب دا دی چې دا تښتونې زه پکوم یا صاحبه خو په قانون ټوله خبر دی ته ولې نور ته وایه چې دا نجونې څوک تښتوي ستا پلار چیش صاحبه نه زما پلار ګوره وروره دا ډېر غټ مشکل دی او دا مشکل به موږ ټوله بیا په ګډه سره حلوو اوس یې خبره په یوه خبره مې سر نه خلاصېږي دا تښتونې څوک کوي نه درمندر جوړه یې ودرېږه زه در ښه یم ودرېږه د هغې په چشت ګرځې دا جارو چیرې دی جارو خو ورک سو ولې څه پټ مې کوي نو لرګی چیرې دی لرګی هم نشته وایي دا څه سو یوه لړسه پرته وه هغه مې ماته کړه الله وایي نازکه مازکه مې ټینګه کړله الله ته ما په زوره ټینګه ټینګه کړی خود مې ټینګه کړی یې اکې لرم باید ویې کړمه هله د هغې ته نو زما د زړه د حالت څه خبر یې لمکه ما خو مینه در سره کړې ده کوم جرم خو مې نه دی کړی ته نه یې هر ځای هر وخت دا چمونه کوې سړی به کار ته لا نه پرېږدې راسه زما ګران یې مزدوره ده څه دی چې ده ته خو مې مېرمن یې هغه هم ډېره ښایسته ده ای چپ سه زما مطلب دی چې اول تاریخ دی تنخواه غواړم درکوم یې زه درکوم نو ولې نه درکوم راته ووایه چېرې دروړم اوس که د ډوډۍ بعد ګوره د دې تنخوا وروسته ورکړه سمه ده اول ولاړ سه د دوو بزوګیانو څخه کرایه واخله سمه ده د بانګې ژر ورسه सरदार 2 आदमी थे ښه راته ووایه څو کسه وه ډېر ښه څو کسه وه ښه نور هم پاته دي ښه کالي ږیره ښته ښه پرېږده اوس بیا شروع کړه ښه څه جواب او وایي ته بیا اوس چا جواب ونیولې د 3 میاشتې کېږي چې دغه فلم نه دی خلاص شوی نو بیا څه شي څه جواب او یاره ته اوس هندوې چې څه جواب څه شي اره زه نو کم مردارخور یم چا جواب څښم و یاره تو خواپاک یې او این خو سمې سره خلاص کړه یاره پرېږده بیا یې درښیم ښه خندا ښه ځیرکتیا ځیر جلا که کتیا جلا که ښه نو بیا ځیر مې جلا کړئ ښه خندا و په واده کې جوړه مېرمنو خاوند خاوندو مېرمن مېرمنو خاوند مېرمنو خاوند په پښتو کې مېړه خندا سره کوي خندا ښه هغه ځیر خنزير زوی د خنزیر زوی ډېر ښه نور به وګورو वो 2 थे ته به نو څنګه ورته وایې لږ تر لږه 1500 درکولی شي او هلته وګوره څونه ډېرو به ځینې څڅېږي او وایي چې اوبه راتوی نه سي نو شربت راتوی سي یا بسکوټ راولوېږي څه وویله او دلته وګوره د دې ځای منظره چار وخت کلکین خلاص کم نو د بډاګۍ وخت په ټخي ډېرې خبرې مه کوه چې هغه ته وګورو نو داسې احساس کوو چې موږ به ژر مړه شو زه چې نور شی نه اورم زه خپلې پوره 3000 غواړم که نه ګیر په خرڅ کوي نور خلک په سرایو پسې مړه دي خیرات نه غواړم څه شي پیسې راکړه پیسې علامې مه راته کوه څه شي دي څو دي 500 بیا 1500 نو نور 1500 کومه دي خوشحاله کاکا ستا د 1500 په بدل کې یوه نوې تحفه بیا توپه ساعت به دې په تېر سي د الوبالو په رقم خوند کوي خبرې خو دې داسې دي لکه چې ته ماته د ایسکریم کاټن راکړې نه غواړم دا سستو چې د مینې ګونګې دی پوه کړه ما هیره نه مې ښایي زه ټک 3000 روپۍ غواړم توپه نه غواړم
پیسې لږ شرم وکړه خوشحاله کاکا ځوانان د دې په اهمیت پوهېږي خو ستا په رقم واده والا خلک د الوبالو په اهمیت نه پوهېږي ته پوهېږې موږ مسکینان تا همدغه ویله دغه مې ویل نو چیس مې ویل رزې لا نه یې وارم دماغ مې خراب دی بیا مې وروسته سر خلاص و و دغه ولې مې صحتمند درکوو نو اول دې ولې نه ویله یاره و چې تا ویلې م وایي نو ما به څنګه اورېده یاره ما خدایه بیا دې کاټن ورڅه راوړی ته دلته وګوره ته خو دلته وګوره دا کاټنان چې تا راوړي دي دونه به د کمپنۍ په ګدام کې هم نه یي اوس زه په دغو څه وکړم په کلي یې وویشم مور دا چیش دی چپ سه ورسه کورنۍ کار وکړه او وی ویشې ولې زه خو یمه زه یې خورم دا ټوله زه خورمه داسې ښه خوند کوي که ته چېرې زما سره ملګرتیا وکړې دغه ټوله به په اووه ورځو کې زه وخورم او د دنیا ریکارډ به مات کړم ته چپ شه ته هېڅ کار نه یې زه خبره یم زه اوس دیپک راغواړم چپه وه اوس په دې پر دا خوله وروامه مېرمن زما او کارونه بیا په دیپک او وایي دا خپل دماغ دې سم که دیپک زموږ نوی کرایهدار دی هغه به د هغه دوو نورو سره اوسېږي او نیمه کرایه به راکوي ښه دا دیپک څوک دی او وای زه د انجینو په چم نه پوهېږم راغله پیدا مې کړه او وای دا خو نر دی یاره دا چیش کوې ورور جانه خانداني معلومېږي ته راته ویلی سې چې جسې ویلا چیرې ده او وای وروره داسې 200 قدمه ولاړ شه دا ځای هلته دی مننه وروره ما درته ویل داسې نه دغسې 200 قدمه ولاړ شه هلته دی مننه عجبه سړی دی 2 3 4 څلوېښت یو څلوېښت دو څلوېښت درې څلوېښت د پولیسو بدماشي دلته نه چلېږي د پولیسو بدماشي دلته نه چلېږي موږ غوښتنې د پولیسو بدماشي دلته نه چلېږي احتیاط موږ غوښتنې څه شوه زما به ستا او وایي حساب مې تر څو کړی و راسه غلط سو دلته شاید لارې و شپېته یو شپېته دو شپېته درې شپېته څلور شپېته پنځه شپېته شپږ شپېته اووه شپېته یو ولاړ شه او وای څه سوې ورور جانه ای ورور جانه ها او وای دی خو چوکیدار دی انداره پر دیوال پوهنتون کې نه جوړیږي لیاقت غواړي چالاکه دماغ غواړي حرص تباهي خیانت د طاقت لیونتوب دا باید ستا په دماغ کې وي لیونی دماغ باید ولري خو طاقت پیدا کول قوانین لري که د ځانه ښه بدماش جوړی باید پر قوانینو ولاړ سي اول قانون د موګیمبو په رقم باید په هره خبره خوشحاله نه سي دوام قانون د شاکال په رقم باید مازې پر خپل سر لاسونه تیر نه کې تراکټي لاندې چې دماغ دی هغه هم باید استعمال کې دریم قانون د ګبر په رقم باید په ځنګلو کې ونه ګرځېږو او تمباکو ونه خورو ولې چې د تمباکو څخه خلک مړه کېږي ما دا درې غداران په دې خاطر د ځان سره ساتلي دي کومې غلطیانې چې دوی کړي دي د هغو څخه زه عبرت واخلم د نن غدار باید نړیوال وي سشمیتا سین پریانکا چوپړه او ایشوریا رای د دنیا ښایسته انجنې سولې د هغه رئیسې په نړۍ کې د هندي انجونو نرخونه ډېر لوړ سوي دي په دغه خاطر زموږ بهرني ګراک
ښاغلي انډیلولا د 50 هندي انجونو فرمایش راکړی دی او د هغه دپاره یې هغه د 10 میلیونو پیشکي چک راستولی دی. उन्होंने 10 करोड़ का एडवांस चेक भेजा है. یوه خبره په یاد ولره سوپرانو، ته د نړیوالې مافیا سره سودا کوې، زموږ دپاره وخت سره زر دی. پر دیوال باندې دا عکسونه وینې؟ زه غواړم چې په دنیا کې تر ټولو ټولو خلکو مشهوره سم. زه در ټولو خطرناکه سړی یم، خطرناکه غدار، د هندوستان تر ټولو بد سړی یم. دومره بد چې وراتلونکي نسل ته د تاریخ په کتاب کې زما په نامه درسونه ووایي، ولې چې زما په رقم بدماشان نسي هیڅ شی د سوپرانو دپاره ناممکنه نه دي. اوس موږ به تاسو ته د هندوستان د ښایستو نجونو یوه نمونه وړاندې کوو. راوړاندې یې کوي. دننه درتلای اوی خلاصه سول؟ وبخښئ او یو څوک یو شی ووایاست. زه خو به وادرې ته نه یم راغلی. ته څوک یې؟ اوی هندوستانی وروره ړوند یم، ادرس مې غلط کړی دی، هیله کوم دغه ادرس خو راوښیه. ته څه ثبوت لرې چې ته ړوند یې؟ د ړنده څخه د ړوندوالي ثبوت غواړې؟ راځه زه به دې ورسوم. ته خبره چې زه چیرې ځم؟ صاحب سلام، ستړي مسئ، جوړ په خیر. او وای ته یو نسې ویلی؟ ګوره مزدوره وروره، په دې 3 رقمه روغبړ هر چا سر خلاصېږي. په دغه خطر مې داسې وویل، نو ستا کم یو خوښېږي؟ زه د رنګه مزدور معلومېږم. مړ شولم، ته خو به د دې کور خاوند نه یې. ودې پېژندم، و زه یم. او ته به څوک یې؟ وایي زه دیپک یم. و ښه ښه، ته دیپک یې، دیپک یې. راځه راځه، ایجسي اینه دیپک احمد. زه پیسې پر وخت غواړم، په یاد یې لره. راځه زړګی کښېنه، راشه کښېنه، راشه. وی ما داسې نه درته ویل، زه یوازې کریا پر وخت اخم. اره دیپکه ته راغلې؟ څوک جسي؟ پلارې خو به په تکلیف سوی نه یې؟ یا ولې په تکلیفېږم؟ ډېر څرانه چې دا پزه مې پاکوله بیا ستاسو کور راورسېدی. وای دا خو جالبه ده، عجبه ده. معنا زما درېیم بیزوګیم راغلی. زه به یو کار ته به خپله خونه در وښیم او د ملګرو سره به دې معرفي کړم. ته ولې دونه خوشحاله سوې؟ اوس درته وایم. یو چارهک آلوبالو، 2 چارهک آلوبالو، 3 چارهک آلوبالو. چه شي؟ څه کیسه ده؟ چې جواب؟ او وای یاره لږ ژر وکړه یاره، څونه ډېر کار پاته دی. او ګوره د چا جواب وروسته اوبه پسې ورې لکه چیرې دې نسې خر بې ننګه. دا خونه خو به موږ کار شروع کړو. دې چا جواب ونیسي، دا خرغول به دا چې سپرکټ راځه بیک دې کښېږده، اوسه ایسو ارام اوسه. هر شی چې دې په خوشحاله کاکا څنګه یې؟ بیخي نام یم. د پیشني بیا څوک دی؟ د کرایهدار. سردار؟ سردار نه بلکې کرایهدار. د سردار یار دی یخ شي دی؟ او وای د سردار کرایهدار نور دی دلته اوسېږي. تا یار به دلته ډوډۍ خوري؟ کاکا موږ خو خپله د باندې ډوډۍ خورو، نو دته به له کومه راوړو؟ خوشحالجانه دوی څوک دی؟ مشکله ډک دی. د کوم هوټل؟ او وای د ده په غوږو کې خو دغسې حال دی چې شی نه اوري. ښه خوارکی کوڼ دی. او وایې چش دې وویله؟ چاته وایي؟ لږ کرار وایه، زه خولې ته ګورم بیا په پوهېږم. کاکا د څه وویل؟ سر ور خلاص کړه چې دی نوی کرایهدار دی. ګوره وروره، زه نوی ګاډ یم. څه شي غواړې؟ یو چپ شه. دا چسکو او دی د لیو اوسېږي؟ اوی عجب لیونی سړی دی. خو زه وایم چې د لیو اوسېږم. څه در پېښه ده؟ څه ویله؟ عجب شی دی. ماته خوله یې رابنده کړه وایي ووایه. ماته یې په لیوني وویله؟ اوی ماته دې په لیوني وویل؟ ماته یې په لیوني وویله رزیل. یا ایله مې اوی ستا خو خوشحاله کاله لیونی. ګوره لیونی خو نه سوې. نو خو زموږ کور ته ته مې وژنې. ماته لیونی وایه؟ اوس یې ته ورته ګوره، اوس ورته ګوره چې زه تا چېرې استوم. ګوره اوی
ما علاقې راځه 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 ومې ژغورئ یو نفر دي څلور لاسونه یې دي غیرت نه لرې راتاسه وبېرېدلې ونیسه راتاسه اوس در شمه ته ونیسه راتاسه زه تا تر اوسه خوشحال جانه وای دې ځواسه وبېرېدې یاره رتمن یم وبېرېدې اپی جانه وینې داره دې ځواسه وبېرېدې څه کیسه ده ارئ دی ړوند دی اره ته ړوند یې ډېر ژر دې وپېژندلم او یاره چې ته ړوند یې نو ولې نه ویل وایي ته څه وخت یې کوشش کوم اوس معرفي مې کړه اره راتاسه بېرېږم زما د انډیوال سره ووینه راتاسه او وایي راتاسه یاره دی ګونګی دی هاري ګونګی زه ټام کون خو ته بیا څوک یې हेलो मैं दीपक अंधा क्या डिग कमाल है यार टॉम डिक एंड हैरी में डिक की कमी इसने पूरी कर दी माइंड ब्लोइंग नाइस टू मीट यू यू टू हेलो पर देखो डिक तो ठीक है पर नाम थोड़ा इज्जत से लेना है वैसे पता है अब समझ में आई कि हैप्पी जी ने मुझे बंदर क्यों कहा था गांधी जी के 3 बंदर अरे मत क्या हो गया यार नहीं यार हमारे जो वो क्या हुआ हाँ वो हमारे बलून्स खराब हो जाएंगे हमारे बलून्स जो है ना हम लोग इंटरनेशनल बलून का बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं बलून का बिजनेस कौन करता है अच्छा बलून्स की मार्केटिंग करते हैं قومندان واکمارې دا قضیه ما په دې خاطر دار کړل چې د دې تر مخه تا نورې نجونې هم ژغورلې دي غیر اخلاقي فلمونه دې نیولي دي ما فکر کوي چې په داسې قضیو کې ته تر ټولو ښه قومندان یې
خو د فکر خبره ده دلبر موزیک سنټر نجونې تر اوسه تښتول کېږي او ته په دې هم نه یې خبر چې دا څوک کوي صاحبه تاسو هېڅ فکر مه کوئ زه به د تښتوونکو ډله ډېر ژر ونیسم صاحبه داسې سخت عملیات به وکړم چې د هېواد ټوله کسان به ګوته په غاښ پاته سي او صاحبه ما خپل تر ټولو تکړه قومندان په شخصي کالو کې په دې قضیه پسې استولی دی په دې شنه خړه څوک دي و یاره درلمه په دې شنه خړه دي څه شي راوړي بل نو څه شي کباب واه واه تازه کباب دی زما کباب ټول عمر تازه یي درې کم وای خدای چې راباندې پیرزو دي چې نو راکه ولې کښېناستې مېرمن دې راوغواړمه ته پر هره خبره زما مېرمن ولې راغواړې خپل زړه دې مې راباندې خرڅوه ځه ټکه دې ووهه پاپړ والا خبرې کوم اره پاپړ وروره څنګه 12 کټنه دکان ته راواستوه سمه ده 12 کټنه دکان ته درستوم هېڅ مشکل نشته سمه ده ټلیفون کاټوم ښه نو پاپړ وروره نورې څه کیسې دي کوکیلا خور څنګه ده او ابیشا خوره که ټوله خو به ښې وه چیش دي بانجه کوي رزله جب انسان دی راته ویل نه دي بانجه کوي نو تا ولې نه راته ویل و یاره چې تا راته ویل یم وای نو ما به څنګه اورېدله یا ته هم ښه وایه هغه چیرې دی ای وروره ستا په اشاره او خبرو زه نه پوهېږم او ستا انډیوال زما د زړه په خبرو نه پوهېږي ونیسه ولاړ شه ښایسته هلکې زما جانان چیرې دی دغه دی دلته دی اخبار وایه مخ به زه ستا سره د خلاص ودرېږه ولې ځغلې ګونګې ای هلکه یو ورځ به زه په تا باندې د مایانو کباب حتمن خورم و عجب د کبابو بویان دي دلته کباب والا راغلی ده بلې یو څوک ستا تاسو جواب راکولی سئ او وی پرېږده جواب به څوک درکړي یو ګونګی دی او دا بل بیا کوڼ دی رزیلان زم سم به غیوش ته رالم پرېږده کاکا ټام کاکا هری کاکا تاسو چیرې یاست ژر راسئ هېډوند پرېږده چې په ارامه ولمبېږي هغسې هم د 2 نفر وخت نیسم څوک یې خوشحال سینګ زوی یم ښه ته یې زه ټام کاکا هری کاکا زه په چیرې ټام او دي هري پسې ولې ګرځې نن زما د پیدایښت ورځ ده ښه زموږ زوی څونه غټ سوی دی مبارک څه مننه زه کاکا ماښام مېلمستیا ته حتمن راسه و ته مې غواړې زه به نه درځم موږ حتمن درځو دغه لا نه وسوي اوس څه وکړم کوچنۍ ته په تحفه کې چش ورکړم فکر وکړه فکر و نظر دی رزیلانو در سره ګورم بیا زه څه په خبر وم چې دوی په تشناب کې ایښي دي او وای خره ته خبرې چې تا چې کړي دي رزیله زموږ 40 چاریا کاله به لیدې رالنده کړې وه اری پوهېږې چې څونه تاوان دې راورسوی رزیله ته د تاوان په کیسه کې یې سلام ډېک یم ډېر ښایسته نوم دی ډېر ښه زما سره انډوالي کوې حتمن ولې نه زما خوښېږي چې نوي ملګري پیدا کړم زم ته ډېر پیشیني یې زورور ښایسته ډېک یې اوس به خوند وکړي ستا دا پاسته لاسونه ستا دا ښایسته مخ نور هم ښایسته یم ښه رښتیا رښتیا وایم و ښایسته یې ډېره ښایسته یې
ما علاقه ما راولي وژغورئ جرسي ونیسي جرسي هلته بوځي و ما علاقه راولي جرسي راولي بوځي بله د سوپرانو شرکت دی ستاسو کم خدمت کولای سم ښه سمه ده په مخه دې ښه سوپرانو یو ښه خبر دی زموږ د بهرني ګراک زموږ هندي نمونې ډېرې خوښې سوي دي د اروپا سې زنګ راولي سوپرانو د دنیا باچا دی توري یو غړی چورته وګوره به څه شي وویل اره رنم پر بسته رالی د انجلۍ څوک ده یاره مخ مې ملګری او تارسنګ اوسېږي دا هغه ورېره ده د هغه د هوټل د خلاصولو دپاره دلته راغلې ده سخته منظره ده خو د دې منظرې قیمت به ورکوئ څنګه منظره پوره 3000 سبا سهار راځم او پیسې غواړم الوبالو نه غواړم پوه شوې که مې سبا نه کړې را نو خپلې بسترې مو ټولې کړي او ګیر په خرڅ کوي خوشحاله دا څه وایه یاره ته خو پوره 3000 څه وخت سبا وی مور که مې نه ورکړې نو بیا دا غوټې او کډه په شا کوو او ځو به اره یاره نو چېر به اوسېږو موږ خو پیسې هم نه لرو اوس به نو څه کوو یو ګړی دونه پیسې اره یاره دونه ډېرې پیسې تا غلا کړي دي دا هغه پیسې دي چې ما د خپلو سترګو د تداوي دپاره ډېر ښه ډېر ښه تاسو د دې پیسو څخه 3000 واخلئ او خوشحال پر مخ پوله ډېر ښه یاره زموږ کار په کېږي او خپله کرایه ورکئ یاره په دې کې خو به لږ تر لږه 15 زره په دې کې د 6 میاشتو کرایه ورکولی سو درځه هغه سردار به پر دا مخ بولو او هغه مخامخ کور ته سخته ښایسته نجلۍ راغلې ده ډېر ښه خوند کوي الوی ول دې والم څه شي د ده سترګې پرې کوي ګنډې او عملیات اره یاره دا ستاسو سترګو د عملیاتو دپاره دي و خو
تر تس دوه بالا نه دی موږ دا پیسې نسو اخیستلی. تس دوه ګورئ یا مه وایاست هیله کوم څه شي دی راته ووایه. وی ګور خوشحاله کاکا او دا خاله څونه ښه یاره. اوس یې ورته ګوره موږ به په دغه کور کې اوسېږو او هغې نجلۍ ته به وګورو او هغه هم ټوله د خوشحاله کاکا په پیسو. وای زه هم ورته ګورم. بله اوی ودرېږه. و زه یمه وای مونلایټ کلب. مونلایټ کلب درځمه. Come on. Everybody now. Yeah. Hey. Burn the dance floor.
छीना रे छीना दिल दीवाना किया प्यार में Feel me now, hold me now, baby touch me now तेरी जालिम करारी यादाने सनम छीना रे Yeah, let me tell you girl, you're the one I've been waiting every day and night to be on and I'm praying Yeah, come on baby girl, you're my lady Yeah, you're the baby playing around and you're singing the song making me weak with the look so strong teasing me then, you're pleasing me now making me wild and you're proving me wrong دا انجلۍ ښایسته ده راپورته یې کوي ته څوک یاست هغه د سودا لپاره راغلی دی ډېره سودا یې وکړه وایي چې د دې پیسې به دی درکړي بې غیرته سپی رزیل اختر ورکوونکی که زه چاته کوې خوشحال څنګه تا ته ښکنځل نه کوم هغه چاته کوم چې ستاسو سامان وړي ګوره ته شان ورکړه سمه ده خو زه پیسې دوکان ته در وړم ته بس بیل زما کور ته نه راوړې پوه شوې یې راکړه وه زه بیا نه پسې درځم زما مېرمن ډېر دردمنه ده ته پوه شوې د دې خو په ښه خیر ته یې پرېږده تا ته نه وایم یاره سمه ده اوس دا د خوشحال په حساب کې ولیکه سمه ده په چیش پسې غواړې بشه یې غواړې ښه بشه یې غواړې او چیش غواړې او یې دی څه وایي صاحبه زه په پوه شولم هغه ستا پنځه لوڼې نه دي دی د هغو صفت کوي وایي چې یوه تر بلې ښایسته ده په هغو کې یوه واده ته ورکړه او دی بیا ښکل کړي ښکلي یې او یا ګوګه ته زما لور ښکله او یا نو چې شوه نو بیا زما د لور په باره کې چې شوه او ته چې غواړې هغه چې شي صابون غواړې نو خو دغسې ووایه او یا د خره مچه صاحبه هغه د هغه صابون خبرې کوي او ته وایي نجلۍ ښیي صابون راوړه او یا د کوچیکه هغه سودا غوښتله زما لور نه صاحبه غلطي راسه وسوه بخښنه او روان دی هېڅ نه وینو او یې وده ستړي سولې یاره ډېر زلانو سروالي والا دا ډب خلاص پرېښي دي نن سبا د سروالي کار نه کوي که زه نه وای نو تاسې دا د لور لوېدلې اوس خو یوازې ړوندې پسې ګوډېدلې هم ما دغه ځبه خلاص کړې مننه راڅخه وکړه تور ودانۍ مې ووایه یو ګړی زه بې خوله وربنده کړم څه بندې که بندې که دا نو زما په رقم ړانده کله وینې ژر کوه بندې کوي شابش ارې څه شي دا شیان یې پرېښي دي څه شي ارې سریلاک دي ډوډۍ ده ارې چپس هم دي د غرمې د ډوډۍ کار وکړو درځه وروره چې سترګې سمې هغه خو هر ځای نجلۍ پیدا کولی سي زما په رقم خو باید د هغې کور ته ورسینډ ورسره وکړي سلام یو څوک ستا چشکه وبخښئ کاکا ستړي مه سئ وه د نجلۍ پر ځای د ټي بي ناروغه کاکا جانه ته ما نه پېژنې هغه مخامخ کور تا نو څوک نه پېژنې ته خو هغه یې هغه تا چې په البالو ځان لړلی و او مېلمستیا ته راغلې وبخښه کاکا غلطي راسه وسوه اصلا زه ړوند یم په دغه خاطر زه پیسې نه غواړم هیله کوم ډېر ښه اوی سړی باید د غونده غیرت ولري بله انسان باید داس موتخوره نسي مخته بله صاحبه ته زما یو کار وکړه ولې نه کاکا جانه ته چې ما ته هر کار ووایه زه بیا اتمن کوم سمه ده نو چټ سه چټ سم ولې او وروره که ته چټ نه سې بله نو زه به پورته کېږم پورته کېږې او که زه پورته نه سم نو ټکوام بیا څنګه ټکوې کاکا زویه دوې ورځې کېږي پسې ګرځېدلم هېڅوک نه پیدا کېدی نن ډېر ښه کار وسو چې ته خپله دلته راغلې کاکا زه ستا د زوی پر ځای یم و به د هغه خاطر تا ته وایم چټ سه داسې چټ سه بیا به زه خپل کار وکړم داسې نه کې لا چټ سه دا یم پورته شوه بس ډېر ښه زه دغسې بس کار مې وسو یو ګوړی
ښه څونه درونې خوږ کړلم الله ژر ښکته شه خو وایي ژر کوه ټک مې وایي مننه زویه زما کار وشو وایي دا کار د پر میز یا پر چوکۍ ولې نه کوئ وایي دوې ورځې در مخه پر میز او پر چوکۍ باندې ور وختلم دواړه مات سوله په دغه خطر مې ته چټ کړلې کاکا ستا کار خو وسوه و هیله کوم زما کار هم وکړه ستا بیا کوم کار دی هغه سلینا راوغواړه سلینا بلې سلینا خو په کور کې نسته زویه څه شی کړي مې هېڅ نه دي ملا 12,000 ماته کړه اوه یاره ما وژغورئ ما ایله کړئ دا چیرې ولاړه ګر سره یې نه یم لیدلي کنې نو تر داسې ښایسته هلک هېڅوک هم نه تېرېږي پروا نه لري بلواري یو څوک ستا ټول مړه سوي دي بلې الله خدای دی یوازې دی اوس یې ګوره زما جانان په کل په خونه کې بیده دی او کلي ورکه سوې ده ښایسته د مایانو بوی الله خدای ارې ته هو څوک یم دلته ولې راغلی کباب مې راوړی دي درې کم زما ستا مایان نه دي په کار هېڅ ته زما ژبه زده که دا بیا څه معنا زما نه د دې ځای لاړه شه وایي ستا خو په ته څه نو څه وکړم په سمه نه پوهېږې ته زما خبره واوره زما د سره انجیني ګر سره نه خوښېږي ما ځم بازاري خوښېږي بازار و بازاري خو دغسې ووایه سمه ده زه به ستا دپاره د ځان څخه بازاري نجلۍ جوړه کړم د هغه وروسته که زه ستا نه سوم خوښه نو هغه مایان نه دي مایان دغه په رقم به دې 2 ځایه کړمه و دغسې یا سوپرانو د توپنچو او ماشینانو سره سره ستا چوبازي هم زده ده ته ښه یې ښه نه یم تر ټولو ښه تر ټولو ښه سوپرانو ته چې په موږ باندې د چوبازي تمرین کوې ته خو به موږ د چوبازي ته به راولې او موږ به و خارج ملکو ته واستوو راځي اوه راځه ورونده راځه لوړ کېږو درځئ زه یم کومه اوه زه یم کومه ما سره چوبازي سره وکړي هیله کوم اوه ته څه کوې اوه چوبازي سره وکړي اوه ما مه پروئ ما مه پروئ زه هم چوبازي کومه یاره ما مه پرې وایي دا څه کوئ پرې مې یاره زه بازي کوم ولې مې پرې وایې یو څوک زما سره بازي وکړئ بازي ته م نه پرېږدي یاره دوی ځان ته څه ویل دي زه شکایت کوم مې راوغوښتلو څه کیسه ده
बंद करना साइड साइड वैसे सीट बड़ी अच्छी मिली है यार। देखना देख हाँ क्या हुआ? चेहरा तेरी यादें तेरा पहरा रंग ये मेरी चाहत का है दुनिया के सब रंग से गहरा मेरे दिल में जान है तू मेरी दास्तां में है तू मेरी चाहतों में है तू मेरी हसरतों में है तू बिन तेरे ओ मेरे साथिया आए सुकून आए
څه کیسه ده ټوله ولاړه अरे चल जी د خدای پامان वहाँ सेलिना जा रही है चल 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 जल्दी कहाँ है सेलिना चलना बाय कहाँ बाय अबे अंधे चलना जल्दी अबे चढ़ने तो दे अरे गूंगे बहरे मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो यार ओए सेलिना तू छोड़ कहाँ है सेलिना बाहर हाँ अरे किडनैपर फोटो ले वो واخل رونده تدي وينسا اوی راسه ولاړی اوی د لاندې سره معلومه راسه زوی راسه و نو مو پرېږدم و اوس به نو ته د سوپرانو سره چوبازي وکې ارامه ودرېږه ډېره مشهوره وای سپی خره رزله او داسې نور نو رزلانو خرو بېننګانو ټوله خره بې غیرته وه ستاسو څخه ډېره مننه کوم تاسو زه وژغورلمه مننه په مننې ویلو سره ته موږ شرمنده کوې اوی د یو شان سایه په صفات دا زموږ وظیفه ده تاسو زما همسایګان یاست ولې نه مو پېژنې اوی دی ټام زه ډیک دی هري دی اوی زموږ کور خاص تاسو د کور پر مخامخ دی و خو ما تر اوسه نه یاست لیدلې ورته وګوره موږ خو ته هره ورځ وینو هله څه وویله راته ووایه دی دې ته ګوري او وایي ړونده ته نو څنګه ورته ګورې دی ړوندې دی چې نسي لیدلی هغه اوی ځغاله هغه زما ده ته ګوره اوی بس ده زما ده زما ده راځئ یو کار وکړو موږ درې به په هغې پسې سو چا چا انډیواله کړه دا به د هغه سره یا دغه سیده سیده و چیرې ولاړه و هغه زما ده زما
ډکه ډکه یاره ستا په نامه زه شرمېږم دلته وګوره ستا نس وګوره زما نس وګوره ته ښه نه وینې ونیسه زه درته وایم ستا نس ته ډمبر په رقم دی داسې یو لاس دی او ته زما نس ته وګوره لکه د غلا غوټه زه نه پوهېږم هر څومره چې تمرین کومه غوندې مې نس ورسره غټېږي او څومره چې مې بیا نس غټېږي غوندې مې د مېرمنې بد راسره راځي په دغه خاطر په مزدورانو پسې یم لیونۍ خو نه یم مجبوره یم زه خو وایم چې د نس په کوچني کولو کې کومک راسره وکړه اوی خوشحاله پرېږده اوی اوی هري ته یې وایه څه کیسه ده و راته ووایه بس بیده وې نو ښه خوب دې لیدلی دی ته خوب لیدی ښه ښه په خوبه چې سلینا یې د لینونو چې شي نور یو ګړی دی څه وایي ښه بیا ته په خوب کې وې بل څوک و دی مو بل ښه ښه کومه مو زه ومه ستا خوب ښه ښه بیا څه وسول په خوب کې څه شي ته د چا د خواسه ته غټې غټې سترګې جیجي ښه میان والا وه بیا خولۍ سلینا خولۍ در په سر کړه سلینا خولۍ په سر کړې وه ګنه یې خوړې سمه ده یاره بیا ووایه بیا ووایه خوا مه بدوه خولۍ والا مو ژر یې درلود ژر والا هغه څه کول ګنه یې خوړې څه شی کول غزل یې ویل خولۍ والا ژر والا غزل ویل همیش رسمي عجبه خوب دی یاره واه نن سبا ډېر ښه خوبونه وینې خو یاره تاسې دوه مازې خوبونه وینې خو بلکل نه دی هغه به د سلینا سره د مینې کیسې کوي موږ یې وجې ته پرېږدو هغه وخت اسکره ته وی پولیس دي لاسونه پورته کړه لاسونه دوی ماښام یوه غټه کیسه پیښه کړې صاحبه موږ په پولیسو کې نه شاملېږو دا زنګ نه وایي خو هغه دی وایي خو زه هم دغه وایم چې زنګ نه وایي خو دا دی وایي دا خراب دی کون خو به نه او ګورئ تاسو درو د هغو لوچګانو سره جنګ کړی دی یعنې چې تاسو درو هغه لوچګان لیدلی دي اوس زموږ ځانګړي رسام ته د هغو کړه ورته ووایاست چې هغه ته رسم جوړول اسانه سي او موږ ژر تر ژره هغه ډله ونیسو صاحبه د غو د نیولو دپاره رسم ته ضرورت نسته زه خو یمه د غو د نیولو دپاره زه لاره درښیم تی راشئ ړوند لاره راشئ ړوند خو یم خو ټوله ورځ کامرام را سره ګرځوم پوهېږې چې زړه مې وغواړي د هر چا عکسونه مخلمه دی اوس څه وایي په هغه ورځ په جنګ کې ما دا زاویې څخه ډېر عکسونه واخیستل عکسونه چیرې دي په کمرې کې دي کمره چیرې ده په خونه کې خونه چیرې ده په کوټۍ کې کوټۍ چیرې ده نږدې ده صاحبه 15 دقیقې کښېنه په یوه ساعت کې راځم 15 دقیقې کښېنه په یو ساعت کې راځې خو په رخصه کې ځمه او په رخصه کې بیا ولیدې د باندې د پولیسو په خرمندو جوپان ولاړ دي یو د سره کش که او راځه ستاسو جوپان نه پر وخت رسېږي او نه را رسېږي څه دې وویل زه راځمه صاحبه راځئ دا خو د دې عکسونه دي د لوچګانو عکسونه کومه دي وای یاره هغه فکر کوم د غلیظ زاویې څه زړه خو مې غواړي چې ستا هر زاویه تر خرابه کړم زه به تا ته پنډه اوږده خطرناکه ګډه وډه پیچلې داسې قضیه جوړه کړم چې تا به بندي کړم څه وویله خو داسې نه سم کولی ولې چې زه په تاسو رسامي جوړوم دې درې بندیان کوي تر څو پورې چې هغه رسام نه وي راغلی ولاړېږي ته نارې ولې وایه ډېر دي وویل موږ نه دي لیدلي موږ ځو مزئ ودرېږي دی چشکي اوی زارې ولې کوي زه پښو ته مزئ ودرېږي دا بیا سم که زه بیا سم کم تاسې مزئ ودرېږئ
ولاړل سوپرانو هغه دروله غړیانه موږ وپېژندلو سوپرانو یوازې د هغه نه هغه دریا لوکان د پولیسو ماموریت ته مو راغلي وه سوپرانو که ته وغواړې نو موږ به هغه درې پر هغه ځای وولو لاس رالی په لاس رالی ګین او ومې ګټل چش دی او بلې یو ګړی بلې بې لکې چرګانو زه خبر سوی یم چې ستاسې یوه یوه پرزه د مخه لا خرابه ده او اوس تاسې غواړئ چې زه ستاسو ټوله ماشین در خراب کړم څوک دی څوک د پولیس سره ډېر کښېنئ ولاړېږي ستاسې مور تاسو ته نه وویلي چې د پولیس سره انډیوالي ښه کار نه دی تاسې هندي فلمونه نه ګورئ ولې چې د نن پولیس زموږ په رقم بدماشانو سره لاس لري له غړیانو بې عقلانو خرو خلکو ګونګیانو ګوډانو کڼو ځانونه مو د غاړې دي ځانونه مو د غاړې دي ځانونه مو د غاړې دي زما سره یې معلوموئ یو ګړی یو ګړی معلوموئ راته ووایه غزل ښه ښکر ښه غزل غزل غین غین و غین نسته که زل کښېږدم زل مې کښېښوئ یو ګړی وروره یو ګړی اره دا به څه شي دي غویی ښه و او کم غویی هغه جنګي هغه ښکرونه چې لري ښکرونه ښکر یې راایسته کم ریځ یې نیسته کم ښه کر ښه کر ری ایسته که ښه نو بیا ښه هغه زل زل شکن 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 دې نور شکنځلو مه کړه چاپ 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 سئ چاپ سئ زه له مور پلار دې غلطي وکړه چې دې پیدا کړه تې ورته وکړه تې ورته وکړه وایي ته به نه څوک وه ګونګی بېرته یې راکړه راکړه وایي راکړه او وایي بې غیرته بې ننګه سپی یو ګړی له ودرېږه څه کیسه ده بندې کړي وبېرېدې رزل دې خلکو چې څو انجکشنزل و تا ته وکړله زه به در هغه ډېرې ټوټې زنجلا کړمه او حسابه مې هم نه لالا لالا ګوره ما تا ته څو وارې ویلي چې زموږ کور ته مه راځه کرام سې کرار خبرې کوه که نه نو زما مېرمن به ما د کور پسې واخلي بوس ګوره هغه سامان ما نه دي وړي غیبیانو وړي دي دا خو زما ګناه نه زما ګناه بیا شته ځان خو تا راولي وو ځان خو تا راولي وو سودا ورکړه سودا ورکړه ما خو سودا ورکړه ته خبر یې بېل څو څه ویلي کرار خبرې کوه که نه مېرمنې مې د کور پسې اخلي ستا د پورو بیل 11,400 روپۍ سوی دی رایه که 11,400 بیا دا د څو کالو د کلو د دې شي ورځو بیل دی د یوې میاشتې د یوې میاشتې بیل 11,400 بیا الله خدای لکه حیوانان څه د خوراک کوي ښه دي ګچې نور شته او ورته ووایه د شیدو پیسې څو دي 4,500 روپۍ ته وګوره الله وایي 4,500 د شیدو دې چې ښه که بلمبېږي چشتې یو ګړی ودرېږه ای خان صاحبه تاسې یې م اخیستی دي ورته ووایه ما هم د ده په خاطر 15,000 روپۍ ورکړلې معنا چې زما په نامه پورونم اخلي وای جارو ما ته راکړه ته ګروپان ما ته یې راکښت ولې سم کار نه کوئ بغلته یې کښېږده بغلته وای دا میز دلته راوړه دلته بغلته یې کښېږده بغلته هغه بغلته ما مخ ته ولې ګورې دلې کاکا ته کښېنه ډېر ښایسته سو وهو دا ونیسه مننه لورې مننه تا زما د څو کالو بند وټل بیا خلاص کړئ نن زه ډېر خوشحاله یم لورې ډېر خوشحاله مننه دغه مننه 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 دا خو زما ارمانوم و کاکا زه به د دې کار په خاطر تل دعاوې درته کوم خوشحال جانه هغه راله او وای نه ده راغلې تر اوسه نه ده راغلې د سهار سي په دې کلکین کې درولې یم ستا د لیلا په کیسه کې به زما مزدور راسه تللي زه ورسه ورسه زمزمه ته چې ځې داسې خاص خبره نه ده هغه ستا و مېرمنې ته ورځم کوم ګلان چې تا شکولي وه د هغه عکسونه ورښکاره کوم ښه ته در دی لاره ځل وختې درو سره یو عکس په جیب کې اچولی دی او ما ته اختارونه په راکوئ مجبوري ده ته خو زما سترګې یې ته خو سترګې لرې نو زه د زړه په سترګو ورته ګورم ګوره کاکا هوټل خلاص کړئ بس شیریني مې درکول سپی رزله د تشناب مچه رزله په دا دونه کار کوي ستا لاسونه ګر سره پړسېدلي دي وایي خپل په هوټل کې
په تا باندې کالي پرېولي بېعقله د دې لاس دغه دی او ښه بیا دې نو مبارک سه میټایي پېټي ګوره دا د دې څخه ماسوه زه بل شی هم غواړم څه شی ته کول وکړه ته راکوې خو به څه شی وظیفه اوه پیدا مې کړله سخته مسخره دې وکړه ارې دی او یاره په دې څه سوي دي ارې تاسو رالاست زه مو یوازې پرېښی وم تاسو تللي واست ما هم تاسو ته انتظار کوئ اوی په کومه خوشحالي کې سترګې خو به دې نه سمې سوي اوی په هغه کې دونه خوشحالي نشته نه غواړم وروره سلینا زما سوله و پوهېږې هغې ما ته په خپل هوټل کې وظیفه راکړله و ارۍ سلینا نه مې واخیستې څه وویله اوس نو زه د خپل نندوالي څه ډېر استفاده کوم یو وخت به دلته لاس ور وړم یو وخت به هلته لاس ور وړم اخر به هغه زما سره واده ده ښه وخت د خدای په امان सॉरी यार मतलब सेलिना को बोलूंगा सॉरी मैं अंधा हूं ना اوی تا ته په ګونګي وویل ورته ووایه چې دی څه وایي یاره دا کوک ستا دی صاحبه وروره دا نارنج دی ما کوک غوښتی و دا څه وه مننه وبخښه هغه کوک غوښتی و ته څوک یې پروا نه لري ګورئ پر دې ځای زه درېږم تاسو ولاړ سئ میزونه پاک کړئ سمه ده څه ویله تامه ته موږ ته وایي میزونه پاک کړئ او وایې ډنډکه میزونه ورسته پاکه ولې موږ به د سلینا د شناخت دپاره غلي ارې توم یې تاسو دلته څه کوئ تا څه ویله چې سلینا ته به داسې ووایم هغسې به ورته ووایم کله مې وویل اوس خو نو موږ راغلي ته هېڅ نه ورته ویلی نه دلته نه هلته لاس مه راوړه ته شرمېږې ولاکه هېڅ یې ورته موږ دلي اوس ورته میزونه پاکه ورځه زلانو ډنډکه اوی ستا خو په ګوره وم لاس مه راوړه ورځه چیرې ولاړاست راځه نه مو پرېږدم ډنډکه راځه نه مو پرېږدم سلینا زما ده هغه به زما سره مینه کوي ته نو څه شی ته هېڅ هم نه څه کولی سلینا خو زما ده ډنډکه هېڅ هم نه څه کولی واخه ډنډکه ته میزونه پاک کړه ستا دغه حیثیت ته خو حیثیت نه لرې که نامیانې مخته راسئ زه ستا خو په مخامخ راځه د عمر پاکه اله د شاده خوا مې مه وه ولاړ دي خپل ځان نه ویني او ډنډکه زه دغه یم خرو خو ما هم دغه درته ویله دغه تښتونکی و په ورځ چې ما نیولی و د چوپازي په ورځ او خو وتښتېدی خاص نه ویله زما هوټل څه شي وګوره زما هوټل سلینا جانې ته خوا مه بدوه هغه تښتونکی نه و هغه د چوپازي په ورځ چې هم و هغه دلې راغلی و اوی زه خو ومه ما دغه سټنګ ونیول اوی و هغه ما ولیدی د دې معنا دا ده چې هغه خبر شوي دي چې تاسو دلته کار کوئ موږ باید ماموریت ته ورسو راځئ هلکانو اوی ایله مې که دا څه کوئ اندار پر دیوال له غړیانو تر ټولو بد سړی څوک دی تر ټولو بد ته یې سوپرانو تا واورېدل نن ستا د لاسه د ښه بدماش سر ټولو ته کښته سو 2 اوه 19 زما د نفر تنده 19 ټاکه ورڅرې کوي زما سلاکارانو که ته زما پر ځای وای نو چیش مو کول د هغو رذیلانو څخه مې پر هغه ځای سرونه پرې کول بل طاقت مو د لاسه ورکوي سوپرانو داسې نه کوي سوپرانو خپل دشمنان وژني پوه سوې پوه سوم سوپرانو او وایي چې نه د نن نه د جنګ دا بیا قومندان صاحب دوی به تا ته دا تښتونکې کړه وړه درښیي دوی موږ ته دغه تښتونکي کړه وړه دا ړون دا ګونګی دا کون دوی به دغه کړه وړه راښیي دا دې لا نه دي سم کړی خو هغه دوی وایي دا زنګ نه وایي زه هم دغه وایم زنګ نه وایي خو دا دې وایي خو سمه که صاحبه سمه ده زما پلاره جوړ بیا کم
د تښتوونکي کړه وړه څوک راښیي؟ صاحبه زه درته وایم و ړونده تا هغه ولیدی؟ و صاحبه یا صاحبه هغه ما نه دی لیدلی خو هغه ما محسوس کړي صاحبه د هغه بوی راباندې وموښتی صاحبه په هغه ورځ په هوټل کې بیخي ډېر خلک وو شاوخوا خلک وه شاته مخته بغلته په داراش کې یو کوچنی پنډ ګردی تښتونکي زما خواته رالی پوهېږې صاحبه ما څه وکړه ما هغه دغه سټیک ونیوی لاس مو وروړه او صاحبه ستا به زړه ته ونه لوېږي صاحبه دا ګردی پنډ تښتونکي هغه تښتونکي دی چې په ورځ په چوبازۍ کې و صاحبه زه هغه پر بوی پېژنم صاحبه هغه ما محسوس کړي صاحبه دا هغه سړی دی دې خواته خو د هغه مخ یو چا ولیدی که یا دلته مخ یې چا ولیدی؟ صاحبه دوی دوه به ښه د هغه رنګ وکړه وړه دغه بدماش کړه وړه وښیي و صاحبه په هغه ورځ بدماش په یوه شرط صاحبه دونه یې مه خلاصوه زه په پوهېږم که چیرې سلینا زما څخه پوښتنه وکړي نو بیا زه درته وایم په ورېندارې کار ونه لرې ښه هغه دیګه پر مخ لاس ورموږي ښه داسې وښیي د ده خو په بیا کله ژر څه هغه چیرې دی زه بیا ورسره ګورم ژر درځه ډېر نټک مه وکړئ وا نو هغه زموږ نازولی دلته سندرې راته زمزمه کوي دلته یې زمزمه کوي او په هوټل کې هم څوک نسته نو ته پوهېږې چې باید څه وکړې ورځه درځه ته ماته ووایه زه نن څنګه یسمه ډېره ښایسته رزیله الوی څه کیسه ده وبخښه ته زه تا راته ویلي وه چې ستا بازاري نجونې خوښېږي خو زه ستا دپاره بازاري سولمه ووایه زه څنګه یسمه ته دلته څنګه راغلې ستا انډیوالان نه دي هغه دوه هغو ماته وویله چې ته دلته یې انډیوالان ښه د هغو سره خو بیا زه وروسته وګورم ته زما خبره واوره زه ستا سره مینه نه کومه ولې ځکه چې زما سلینا خوښه ده په دغه خاطر خو موږ دلته کار کوو اوس بې سلینا ستا سره بیا هم ګورم او د هغې سره بیا هم وګورم رزیله لغړیه سپیه زه بیا د هغې رزیلې سره ګورم دا سوپرانو زه چیرې راواستولم د وژلو دپاره یا د هوټل د پاکولو دپاره دلته خو نه پیری نه انسان اوهو هغه دي هغه لغړیان اوس به د دې بم سره دوی هم ټوټې ټوټې سي او وایي ګونګی ما خو هم در کښته که ته چیرې ولاړې وبخښه مزدوره د شپېشتو جوس د خلپې شوروا او د ملخانو کوفته سته دا اوس د انسان خوراک دی ګوره هوټل اوس بند دی وروسته راسه په مخه دې شه سمه ده وروسته به راسه وروسته بیا क्या बक रहा है बे कमीने कायर तुम लोगों की इतनी हिम्मत किसने भेजा उसको और कुछ काम नहीं है क्या हाँ तू क्यों हंस रहा है अंधे तूने कुछ देखा क्या मुझे पटाने की कोशिश मत कर नहीं चाहिए तेरी गिफ्ट नहीं चाहिए बोला ना नहीं चाहिए तेरी गिफ्ट ये क्या चुप 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 क्या 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 हाँ वो आदमी हाँ क्या हुआ उसको उसका गिफ्ट अच्छा देख سره ګورم ورسه بله سوپرانو هغه بم مې په داسې کاټن کې واروړی هغه درې خلاصه کړې پیریان به لا نسي په خبر چې په هغه کې بم دی بم پوهېږې و هغه بم ته ما ډېر ثانیې وخت ورکوي ډېر ثانیې وروسته به داسې پټاو وسي داسې پټاو به وسي چې د هغه غږ به په امریکا کې لا خلک واوري نو خبرونه به ختم سي د دنیا په ټولو چینلو کې به د هغه خبر خپرېږي خلک به ورته ته د بومانو ټیکې سوپرانو ته ډېر ښه غدار یې حساب شروع که سوپرانو 5 4
درې دوه پټاو خوښ مې سول هغه درې بې لکۍ چرګان ډېر زړور وختل بسیار خوب ته تللی وې پر هغو دې بم پټاو او پر تا خپله پټاو سو زما خدایه ستا څخه بېوزله ځوانانو بېوزلو نجونو چیشي درڅه غوښتي چې زه نه یم په خبر خو تا ورکړي دي خو زه ستا ګناهکاره بنده یو شی غواړم ډېرې پیسې غواړم خدایه زما څه د دنیا پیسه داره جوړ کړې خدایه زما خواست قبول کړې خدایه قبول یې کړې خدایه زه زارۍ درته کوم خدایه زه زارۍ درته کوم زه بجلی یم مایانو والا نو زه و تا ته دا وایم چې ته ډېره ښایسته یې او چې شي ورته وایي هغه ته پیشنیم یې ستا سره خورا لږ مینه کوي خو زما دپاره ما زیوه لږ دی ټام دی ګوره هغه هري نه دی هغه م ښه هلک دی او دا بل نوم چې دی دیپک هغه م ښه چرګ دی خو زما په ټام کار مه لره ښه ته د چا خبره کوې ګوره هغه ټام ډیک او هري نه دی ستا په هوټل کې چې کار کوي په هغو کې ټام نه دی هغه زما دی څه چټیات او وایي زه رښتیا وایم هغه ستا په مینه کې ټوله کاروبار پرې ایښی دی ستا په هوټل کې په کار ځان اخته کړی دی څه ورته وایي هغه ته هوټل جارو کوي کالي پرېولي او هغه درې سره په تا پسې لیونیان دي خو موږ په دې نه یو خبر چې ته د چا سره مینه کوې اوس راته ووایه په موږ درو کې هغه بختور څوک دی زه راته ووایه ګرانې چپسه تاسو باید په خپلو کارو باندې وشرمېږئ زه ستاسو سره کومک کوم او ته زما رنګ رابدوئ خو په دې کې بیا زموږ څه غلطي ده ته دونه ښه او ډېره ښایسته یې ځکه زموږ د درو ته خوښه سولې اصلا موږ د هوټل ته هم په دې خاطر رالو چې و تا ته نږدې سو تاسو څونه په اسانۍ سره د خپل زړه خبره وکړله او تاسو دا فکر هم ونه کوئ چې په دې به زما خوا بده سي زما پر تاسو باندې زړه سوځي مینه نه در سره کوم موږ مازې ملګري یو پوه سواست او غلط فکرونه چې تاسو په زړو کې ساتلي دي هغه ورڅه وباسئ په مینه کې چې څوک ناکامه سي بربادیږي ستا د خبرو څه داسې معلومیږي لکه په مینه کې چې چم در سره سوی هغه زما شخصي موضوع ده پوه سوې ګوره اوس موږ ښه ملګري یاوه اوه ته باید راته ووایه چې هغه څوک دی ستا مشکل اوس زموږ مشکل دی یو څوک و زما په ژوند کې د چا سره چې ما مینه کول زموږ په مابینځ کې غلطفهمي پیدا سول او موږ جلا سوو دا دوسیه صاحب ته ورکړه ډېره ضروري قضیه ده سر دې په خلاصو شین په خیر صاحبه سلینا کښېنه څه خبره ده ډېره خوابدې معلومېږې صاحب هغه درو خو زه بیخي په عذاب کړی یم ما په دې خاطر په هوټل کې هغو ته کار ورکړی چې تښتونکي به پسې راسي او زه به هغوی ونیسم خو هغو درو زما سره مینه شروع کړله ګوره سلینا ته د پولیسو قومندانه یې او پر وظیفه یې ما خو دا فکر کوي چې ته به یو ښه خبر راته ووایې صاحبه فکر کوم ومونیول نن زموږ یو جاسوس د هغو ادرس ما کور ته راوړي زه فکر کوم چې نن شپه به موږ پر هغو چاپه وو ته ما څه خپل نفر اماده که کومه غلطي مو کړې ده موږ د سلینا زړه ور زخمي کوي په غلطۍ کې د هغې د احساساتو سره موږ لوبې وکړلې تاسو باید داسې نه وای کړي د زړه په کیسه کې خو هغه د اول څخه ډېره غمجنه ده په د هغه خاطر یې د خپل ځان د مصروف کولو دپاره هغې زما بند هوټل بیا خلاص کړي او تاسو هغه غمجنه کړله زه پوهېږم کاکا په دغه خاطر خو
زه زموږ د درو له خوا څخه د هغې څخه بخښنه غواړم کاکا هیله کوم و زویه خو یو ګوړی ټلیفون راغلی سمه ده بلې ارۍ واوه ګلان خو دي ډېر ښایسته ورته راستولي دي او ماته راغلی بوی ښه درغله ښایسته دی اخري موقع مې ولې چانډوال ورته راستولي دي خو دا څه دی لفافه ده ارۍ واوه په دې کې بیا حتمن دا انډیوالات راسي خوند یې وکړئ و د هغې د انډیوال ادرس خو دې راوړي نو آیا سېرېنا به زموږ سره هلته ولاړی سي که چیرې موږ د هغو دوو غلط فهمیانې ور اصلاح کړلې نو دا دوه مینان حتمن یو ځای کېدای سي و د ده څه پوښتنه وکړه چې څنګه و که چیرې په یو رقم هغه دوه سره مخامخ کو نو پوه سئ چې زموږ کار وسو خو دا به څنګه وکړو سېرېنا خو د هغه مخ ته لا نه ګوري یاره فکر وکئ که سېرېنا هلته ورولو نو څه شي یو ګړی یو ګړی او په یوه ګړي کې به نو څه ټانګان وسوځي او نو ستا مطلب دا دی چې سېرېنا به په دې بوتل نه باسو او بیا وي بې او خره د بوتل دونه کوچنی دی او سېرېنا بیا څونه चुप 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 ओ अब समझ में आया ये बॉटल उसके सर पे मार कर बेहोश करके लेके जाएंगे बहुत बकवास आइडिया फिर भी ट्राई कर सकते हैं क्या चाय हाँ उसका ब्रदर कॉफी हाँ कॉफी में डालकर पिलाओ पीते ही मस्त मर जाएगी अरे क्या ओ बेहोश हो जाएगी आइडिया तो कमाल है यार د ټوپۍ څه وخت راوړه د ټوپخ یې ګوړی د مخه راوړل خو ته په دې کې څه پیدا کوې په دې کې به یې یو لفافه وای و لفافه خو په کښې کې وه دلې به یې یو څوک کور ته راغلی و و دیپک راغلی و دیپک اوی د مجله ماته هم راښکاره کړې ویې ګوره عکسونه به یوازې ته ګورې سم په غور ورته وګوره ویې ګوره ارۍ بله زما په ټوپک کې یو کارډ و تا واخیستی کاټ و ټامه کاټ ورکه دغه واخله دا څه مسخرې دي دا کاټ راکه ور زموږ سره کوه چې بیا درکوم نو موږ بیا داسې وګڼو چې تا موږ وبخښلو زه ستاسو سره کوم او ونه څښمه پوه شولې زما زه دا کاټ غواړم دغه ساده کافي د ډېر ژر دا تاسو د کوچنیانو چمره کوئ ویې څښه هیله کوم زه کوه نه موږ یې څښم ورسره څښو ویې څښه موږ هم څښو لطفاً کاټ راکه زه درته وایم کاټ راکه سمه ده دغه دی واخله تاسې ولاړ سئ ښاغلو موږ دلته د یو ډرامې تمرین کوئ ستاسو دپاره څه کولی سم موږ ته انډیواله درته راوستل دا په سمه نه راسره راتلل نو ځکه مو بېسده کړه جنګ کول خو دا معنا نه لري چې ته خپله رښتینې مینه پرېږدې او لاړ سې پوه شولې ګوره دا وبخښه او چې دا په صد کې راسې نو تم د دې څه بخښ وغواړه ته نه پوهېږې چې څونه ښه ښایسته او مینهناکه انډیواله دي ده تاسو څنګه خبر سواست چې دا زما انډیواله ده
رښتینې مینه کله پټېږي چې صاحبه ویله؟ مینه خو ما هم کړې ده او د رښتینې عاشق دپاره تر دې بله ښه تحفه کله سته زه ستاسو څخه ډېره مننه کوم تاسو درود چې دوه مینان سره یو ځای کړه داسې کار مو وکړئ چې شاهرخ خان په کویلا فلم کې کړی و چې اکشے کمار په دل تو پاگل ہے فلم کې کړی و چې سلمان خان په کچھ ہوتا ہے کې کړی و مننه چې زما مینه مو ماته راوستله تاسو ډېر غټ کار थैंक यू प्लीज मेरी शादी पर जरूर आइएगा मेरी शादी पर जरूर आइएगा मैं आप लोगों को कार्ड भेजूंगा हाँ इनका ख्याल रखिएगा। हाँ आप लोग जाएंगे तभी तो ख्याल रखूंगा ना। हाँ अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ जाइए। नहीं कुछ नहीं खाएंगे हम लोग जा रहे हैं। हाँ। जाइए। नहीं कुछ नहीं खाएंगे यार हम लोग जा रहे हैं। वो भी लेके आना। आगे जाओ क्या हो गया Love to love you, baby. Love to love. اوس مې پیدا کړې اوس مې ته پیدا کړې عملیات مکمل سوه انجلۍ خپله وه موږ ته راله خوشحالي جوړوو خوشحالي په خوشحالۍ کې به د فلموالو کانې د انجلون تښتوونکې ډله اخر د ممبئی پولیسو پیدا کړه تر څو مې چې رئیس دلته ګوري تلویزیون ته ګوري کومې ډلې لاس و اکټۍ په تلویزیون کې دی د ممبئی پولیسو هغه ډله پیدا کړله دا د هغې ډلې د مشر د سپرانو یو عکس دی چې په ده پسې د نورو هېوادو پولیس هم یاره ګرځي دا کټۍ لږ چې غټ سړی دی یاره ورته وګورئ په تلویزیون کې د خپل واده اعلان کوي ښه څه شی دا کټۍ نیسي څه شی تښتوونکی دی در تښتوونکی یو څه لوړ هغه بیا څه دی او مشر اره د سیلینا انډیوال د تښتوونکو مشر دی हेलो सलीना कहाँ तुम? सर मैं उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ। कौन सी जगह है? वहीं पर जहाँ पर लड़कियों को कैद करके रखा गया है। और सलीना एरिया कौन सा है जगह कौन सी है ये तो बताओ। आप टॉम डिक एंड हैरी को कांटेक्ट कीजिए वो ही मुझे यहाँ छोड़ के गए उन्हें पता है ये जगह कहाँ है। गलती हो गई यार मुझसे बहुत बड़ी یاره دا غلطي ده و یاره دا غلطي ده رزیله اوی ساخپه په کومه ورځ چې دی زما کور ته رالی او راته چوټ سو په هغه ورځ زه پوه سولم چې دی ډېر خر بې عقل دی او که زه په خبر وای چې د سترګو سره دماغ هم فلج دی نو دی به مې هېڅکله نه وای پرېښی او وای سرداره ته واده ته ولې خوشکه کوې دوی چې هر شی وکړله د مینې په خاطر یې وکړل او یو ټکی دا وکړي یو ټکی تصمیم فکر ته پرېږدئ چې نور باید څه وکړو بیا کوه څه کیسه ده دی د فکر کولو خبرې کوي د فکر کولو خبرې کوي یا کاکا جانه ته چې په ژوند کې هر کار کوې خو د فکر کولو خبرې مه کوه هیله کوم هغه موږ کوو لطفا سمه ده په هېڅ شي مې سر نه خلاصېږي اوس څه وکړو داسې فکر کوم چې موږ به فکر کوو خو هغه خلک به خوشحالۍ شي یو پلان خو باید چې جوړ کړو چې سلینا ځینې خلاصه کړو ای ټامه راځه ژر څه راځه خو هغوی خوشحالیانې وکړي که چیرې هغوی لمانځنه وکړي نو موږ هم باید چې خوشحالیانې وکړو نظر دی چیرې ولاړه ګورئ
कितना भी रोके कोई भी रोक न पाए ये समा है कुछ ऐसा चैन लेने ना देगा जान लेवा है ये तो जान के जान ये लेगा दिल ये रातें धड़कन बढ़ाए जल के जलाए ओ जान जा कशी कशी मिनांदायला हो यो कशी कशी मिनांदायला कशी कशी मिनांदायला हो यो कशी कशी मिनांदायला कशी कशी मिनांदायला हो यो कशी कशी मिनांदायला Fantastic! Mind blowing! तुम लोग शाली नोरम शायस्ता कड़ा خوش मिसू ए शायस्ते तू खुदूनी शायस्ता है तब आज माँ पागा अव्वल नंबर इंजूनी की हुआ ए एंथनी ستړی مه سې ډېر ښه برکت سې ښاغلی پانډې ډېر ښه ښاغلی خان ستړی مه سې ته څنګه یې په لیدو دې خوشحاله شوم هیڅ خبره نه ده سر مې خلاص وړوند ده دوی ټوله ونیسئ ونیسم اوه چشکی ما وژغوره اوه زه تاسو ته څه شي معلومیږم زما په سر کې ماغزه نسته تاسو پر ما د څه شي فکر کړی دی کټی بې عقل رزیل ما د هندوستان هر فلم کتلی دی کومې غلطیانې چې شاکال مې ګیمبو ګبر کړي دي هغه غلطۍ زه نه کوم سوپرانو یو نړیوال بدمعاش دی تاسو فکر کوئ چې د پخواني فلمو په رقم به ما ونیسئ تاسې غواړئ چې ما انډیواله او زما ښایسته انډیواله سوپرانو به ستاسو دواړو سره 50 کاله تېرولی سي زما نفر به تاسو بې لکۍ چرګان دوندې ووایي چې د دې وروسته به ټام ډیک اواري د سوپرانو خواته د کتلو جرات لا نسي کولی او د سوپرانو وضعیت پولیس هم نسي راکلی راځئ ښایستو پولیس نه راځي راغلل پکه دا د چنګوښو په سترګو دې ورته وګوره پولیس راغلل او دا وارې پر سم وخت راغلل د کیسې د ختمېدو تر مخه راغلل پیکې واکمرې به تاسو ټولو لوچګان ته به داسې کش درکړي چې تاسو بیا په ژوند هېڅ جرم او غلط کار ونه کوئ دا لغړیان ونیسئ او یا خدسه ډېر ښه کومندانه یو څوک راته کیسه ده کومندان و خفیه کومندانه دا پلان علاقه پکه دا بلس پکه ستا یو نفر مړ شو الوی ستا دا مې ومړ سو اوس به ته مړ کېږې د سوپرانو پولیس نه خوښېږي ځه پولیسه ووځه سوپرانو یو لا در څه ولاړ نه سې دا بې لکۍ چرګان ټوټې کوي یو ګړی راسئ
زما انډیوال وای یو ونیسه ویوه 3 بجې 3 بجې نه ویوه نو 3 ونه ویوه او ډېر ښه د مخ ته خوا 3 بجې دي 3 و یو دوه ये क्या था अलार्म क्लॉक पोरीला मारणार नाही ना मला माहित होत तू माझं सोन्या मुडद्या हलकट कुत्र्या मुडद्या किती तुला आता Шайста Алиса, урди вам. Панде вакай. زبده بغلچکی وشغوره ما علی راسي د سوپرانو اول درس دی په خندا مرڅه ایسته سه अरे कशाला बोली काय सर अंडीवाला आसपास अरे तुम शाला काय ओ बोले शावा ओ बोले सर अंडीवाला असं खुशाली ओके दागती अरे तशके हरी बोली बाय मुसर अंडीवाला बेवा واخله دا توخله نه نه خبر دلی ونه دي خبر سوا خاندي والانس وو یا وړند وای او کټه توخبه درې بزوګیان اول بزوګي دوام بزوګي دریم بزوګي او تو ګورې چې پر پک مشر باندې سال جوړ د انجونو بدمعشي لکه خورې چې ملایي اے رزیله زبې تا ته دروشه یم الله وای دې غیرت رزیله جګلابو تو خبر څه و تر الیز ما ګرانه زه خبره وم چې ته به راسې ما به وژغورې و به غوري کې ما یم خور درځه رزیله ए दी تشغوري سات نه تیرې زه یې سسي ولاړې سي ته جزا ए بیاکله دلته څه کیسه ده تا چې کوله درځه نور وټه بوا سوپرانو روان دی د سوپرانو هلیکوپټر راولي د سوپرانو طیاره ته نه سمېږې به دروشه یم ته چیشکه دا څه وایي چپسه انجینو شاته ولاړې سي ومې ژغوري ټوله انجونې د باندې راووتلې بندیان یې کوي بندیانې انجینی د سوپرانو سره جنگیږي انجینی خو د سوپرانو مزدورانی خدمت یې کوي سوپرانو یې رانیسي او خرڅوي ښځه د رانیولو یا د خرڅولو شی نه دی سوپرانو تا ته به یې زه क्या होती है कुछ बात अच्छी है तेरी उठो सोप्रानो के सिंहासन से उठ के बताओ क्या अरे गणपति बप्पा मोरया लड़कियां मारेंगी परत आला का बुड्ढा एक तक लिया उठ خدایا سوپرانو بایلول سوپرانو ناکامه سو هغه غلطیانې چې مې ګمبو شاکال او گبر کړي وې هغه ما نه دي کړي بیا مې یوه ګونګي ړانده کاڼه زه مات کړم یوه ټام ډیکه وري سوپرانو ته ماته ورکړه د شرم خبره ده مړ مې کوي یو څوک مې وولی یو څوک ما وولی هیله کوم مړ مې کوي زه باید شرم وکم زه وشرمېدم او دې ونیسئ لیونی سو ټولې ولاړې سي خپل مور پلار ته ولاړ سي بې ځای ځای مه ځئ ټوله درځئ آی هم درځئ او ټوله درځئ وایم تاسو ته نه وایم موږ ځو تاسو څه متله سئ هیله کوم
د انتخاب کم که هغه انتخاب کم که هغه بل انتخاب کم اول دوم دریم د انتخاب کم هغه انتخاب کم که هغه بل انتخاب کم د انتخاب کم هغه انتخاب کم که هغه بل انتخاب کم د انتخاب کم ای برېښنا اره دا ټوله خونه دې روښانه کړې ده یو څه طریقه جوړه کړه ایسته څه دغه دی معنا اوس زما په جال کې دوه نور مایان هم سته ستا په ژوند کې دوه نور سته هغه دوه رزیلان چرګان څوک دي هغه دي دوه ښایسته هلکان संग दिल लग गया तेरे संग इश्क है यार